پاتې شو دا خبره چې تاسو وایي چې موږ دغه د شذوذات خلاف یو. بالکل تاسو هغه سره د خلاف حق لرلی شي، موږ به سره خلاف کوو، تاسو به هم کوئ. د هر چا د شذوذات سره سره خلاف کولی شي. کوم چې منسوسي مسلې د هغه سره د خلاف گنجائش نشته. تاسو وایي د سلیختو نه زیات تفردات، سلیختي 50 سلی ارس چی ای به په خپل ځای باندې. تاسو وایي چې بعض خلکو ته بدعتي ویلي یا ته زوال مزل ویلي او بعضو ته، او دا تاسو وایي زموږ رایه هم ده، نو تاسو خپل هغه خبره بیا مفتي صاحب رامعات کړو چې موږ د زوال مزل وایو، بدعتي ته وایو. خو بدعتي څه ته وایي نو دا وروسته بیا خبره واضح کیږي. ها کافر ته نه وایي، اکو ته وایي هم وایي لکه کوثري ته ویلي نو یا خو د کوثریم دا شذوذ غنه یا به د دې خبرې تاسو مقایل چې د کافر دی. بل خبره دا ده مفتي صاحب چې مونږ خو د دې خبرې جواب داده، جواب داوا چې مونږ شیخ الاسلام زوال مزل نه ګڼو، مونږ هغه هادي او مهتدي ګڼو، مونږ ته حق فرس عالم وایو. هر سړی نه خطا کې دی شي امام بونی فنه کتاسو په اجتهادي خطا باندې د زوال مزل فتوا لګوي نو بیا به ګور د امام بونی فنه شروع کی ابو یوسف سے محمد بن حسن شیبانی رست ظفر او دا راضی علماء دیوبند او تر تاسو پورې به خبر راځي که تاسو مجتهدین او تاسو هم خطا کی نو چې په خطا باندې ځا سړی ځوال مزیل ګرځي نو بیا خو دا ټول په زمين کې راځي نو بیا زمون خبره بیا زمون خبره بهر خلک په ګستاخی باندې حمله چې ګورو د علماء دیوبند ګستاخی کوي، د امام بونی په ګستاخی کوي، نو بیا خبره ډیره وګځي. مونږ تاسو ته وایو چې په اجتهادي خطا باندې بچاته ځوال مزیل نه وای، دا زموږ د درخواست ده. اما د اختلاف گنجائش تاسو هم لري مونږ هم لرو. پاتې شو دا خبره چې شیخ الاسلام د فنا النار قائل دی، دا تاسو دعوه ده دی په دی وجه باندې شیخ الاسلام ته ځوال مزیل وای. اوس دا یو مسله تاسو د فنا النار بل قدم العالم به اعتبار النوع او بل حرمت د زیارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت د زیارت د قبر، دا درې خبرې تاسو وکړي وایم زوم دل راځم بزوم دل راځم چې په دې کې به بس په یو خبره کوم صحیح ځکه په ټولو باندې بیا دومره وګړه مناظره چې لاړ شي خلک اوریم نه نو په دې کې یو تاسو خو د سره مفتي صدا خبره یاد ساتي د ابن تیمیه په خبره به صرف مناظره نه ګوره، دا به د ذهن نو واسي مناظره به د کوثری په عقایدو دا به سره یې ګوره، دا یو موضوع ده. ځکه چې نه خروج نه دی چې ته په ما ته ځوال مزل وې زما مشر ته ځوال مزل وې نو زستاغه مشر ته ځوال مزل نه خو شرک به ثابتوم فتوا به ته لګي صحیح ده جی کوثری. بلکې د مفتی صاحب کلیپونو باندې خبر راځي، کلیپونه چې مفتی صاحب سوي پیر بابا حاضر ناظر کړل دسي الفاظ مفتی صاحب ویلي دا واوري چې پیر بابا قبر نشي بچ کول نو الله جمعات نشي بچ کول. یعنی مطلب دا دی چې الله قیاس کړی به پیر بابا اوس وګوره نه زی الله نو خبره کوي مفتی صاحب زموږ مشر دی چې سوي دا خبره ونه کو نو وګوره پیر بابا بارک دي عقیده ساتل د زیارت د قبر د رسول نه پیر صاحب دلته مزارات ته ځي پلان کې الته مراقبه کوي یا داغه کشف یا فیض وغیرہ حاصلون څنګه چې نو بهر صورت په دې درې خبرو کې ان شاء الله. اوس خو ما دا خبره یاد ویله مفتی صاحب دا تاسو خروج عن الباس بنه غنئ خروج عن الباس بنه غنئ مناظره وي په عقایدو د ابن تیمیه ور سره د دې سره ما تاسو ته پاغه چې د چیلنج ما قبله ما دا ویلیو مناظره وي د تاسو په عقایدو او تاسو مشرانو په عقایدو ابھی تو میں جوان ہوں تکمل کے دا جزاء السيئ شیخ صاحب تعالی الله خوشاله کی تعالی الله برکت دا خبرې کوي کدا کې اصول کې خبرې کوي کم یو من نه کوم چې دا کله ستړي شم په خپل بوته کوم ما پرته وي چې زلا جوان نظر ما کتاب کې ګوري غوسه نه غوسه کېږي نه ګوري زلا غوسه کېږي ما دا کتاب کې غوسه نه ګوري نه زه غوسه کېږم نه ښه
ما خو یو ناشنا خبره تا کوم دا پکې لا ما زما وخت کې می شو یو ناشنا خبره تا کوم ګورې زما تاسو نه نفرت نه راځي دا زه په درس کې مېندان زما تاسو نه نفرت نه راځي زما تاسو سره حسد بغض مې نه سره لکه بغض خو پیژنې کنه چې سړی بس چې یو سړی مرونی یو سولت مې لګاو دا هیڅ زما نه راځي زما تاسو نه بغض نه راځي حب مې نه سره شته او قسم په الله کا حب مې نه سره دی بغض مې نه سره نشته خو حق ظاهره که حق مې ظاهر نه کو د قیامت پر ورځ به مې الله د مرین دا خلک به مې د مرین نشي او الله ته به مې پیش کوي چې ولې دې دا کار کړی دی نو صرف د خپل اخرت لپاره شیخ عبدالمنان بعضې خبرې کوو کنه تاسو الله دې تاسو خوشحاله کړي زه تاسو د معاش نه دا او ته راته د مومند ښکاري ما جوړ دا د کلیوال بسم الله الرحمن الرحیم ما خو تاسو ته وی جناب علي چې تاسو خبرې کوي او موږ خبرې کوو او دا شی بیا لکه دی اوږدېږي لکه تاسو وی چې خطا نه منو نو ما خو تاسو ته وی چې تاسو یو خطا یو د ابن تیمیه صاحب خطا نه منل دي یو د ابن تیمیه صاحب د خطا تقلید دی چې تاسو پاغي پسې روان شئ یو پاغي پردا چول دي کې ډېر لوی فرق دی مسلمانانو تاسو چې څنګه تفردات او شذوذات تاسو به ابن عربي باندې د کفر فتوا ولیکوي ور دې د وجه نه کوي چې قرآن او سنت خلاف لګیاري تاسو به ابن عربي باندې د کفر فتوا تاسو په قول باندې چې شیخ صاحب کړی دی چې اشد کافرانه او شیخ الاکبر دی نو خو ځکه کړی دی چې شیخ اکبر دی او شیخ کافر دی چې قرآن او سنت خلاف لګیا نو چې یو سړی د قرآن او سنت خلاف لګیا شي نو صرف عوام ته خودونه وینا پکار دی چې دا سړی په دې مسله کې د قرآن او سنت خلاف دی دونه وینا پکار ده که دا خبره زه غلطه کوم او دا ستاسو د اصول موافق نه وي نو ماته وایي صرف دونه مونږ به ویو د ابن تیمیه صاحب تفردات هم وي د هغه به شذوذات هم وي خو دونه چې د هر غیر مقلد مرګري یا د اهل حدیث دې کې به زه صرف تاسو لپاره لفظ د اهل حدیث استعمالوم لا نه زه نه استعمالوم تاسو ته زه خو تاسو لا ټول شیخ ته بیا لګیا شو کله خبره مې تاسو ته کوله یو په دې پردا چول دي اصل کې جنجال شیخ عبدالمنان صاحب مونږ ته دې شروع کړی دی چې د یو شی په اعتقاد د یو کس په اعتقاداتو باندې تاسو پرده واچوي دا ډېر تکلیف ده ښکار راغلی هغه دا چې ثبوت او نه ثبوت دی ځان له خبرې راغلی یا به ځان له کوو انشاءالله موږ به تاسو ته ثبوت درکو د هغه اعتقاداتو چې کوم اعتقاد د قرآن او د سنت خلاف دی تاسو باید چې نه دا صفحه جلد کتاب به تاسو ته مخه تږدم یو خبره ده ابن عربي صاحب خبره مونږ خو د ابن عربي صاحب نه وکالت کوو اگر چې دام ځان سره یاد ساتئ چې څنګه ابن تیمیه ستاسو په نسبت باندې مجتهد دي دغه شانتي ابن عربي ته ډېرو خلکو د مجتهد او د اجتهاد خبره کړې ده دا به تاسو ته ثابت کړم د کتابونو نه به تاسو ثابت کړم چې ابن عربي هم مجتهد دي نو چې په کومه خبره باندې تاسو ابن عربي کافر کوي او هغه خبره بیا تاسو د خطا په صورت کې د ابن تیمیه چې دا مجتهد دی او د مجتهد نه خطا کیږي نو ټول دو شو کنه یو طرف ته یو شان ټول شو او بل طرف ته بل شان ټول شو مونږ ویو چې هغه ته یو ټول کوي ابن عربي کافر کوي او دلته دا ټول کوي او یو مسله ده یو زبر د خصوص نه به ترو باسم د فتوحات مکیه نه به ترو باسم د تایین نه به ترو باسم دا کتابونه دي د دوی د صوفیاو زغه او شیخ صاحب بس پرېده دا ورته ضرور باسم خو تاسو یو باندې حکم وکړو بل اومقه مسله ده همقه کیفیت ته بلکې دا غینم اشهد ده اشهد ذکر چې ابن عربي دا نه وایي چې جهنم فنا کیږي او جهنميان فنا کیږي وی باقي به خو تلذذ به پیلي دا ورته ضرور باسم او دل ما پرېده مال پرې وایم کنه اسی خبره موضوع ته دا چې تاسو د مولا علی قاری خو جواب ما تاسو درکې زه به بیا وایم ان شاء الله چې شیخ ته اولیاء من هذا المنوي د دې جواب ما تاسو ته درکې چې شرح شفا او رساینه بیا وګوره چې کوم نسبت کړی دی هغه خیر کی تاسو هم شیخ د ابن تیمیه صاحب تقلید نکوه زه په دې حیران یم چې دا تقلید وایسته دا سلسله کوي یا سخکر وي یا داسې شی وي چې دا سره ولسم چې دا تقلید دی لکه اسی خبره کو کنه نه پوهیږم چې دا تقلید وایسته داسې د دې تقلید څه کیفیت یا د تقلید څه مفهوم دا تقلید خو دې ته وایي دا تاسو راشاته چې څو نمبر کې زموږ ناست
دا په تاسو ګمان ساتي چې دا سړی ډېر عالم دی، دا ساتي پتا ساتي دی کې نیم زمونږ د امیر صاحب مبارک څه شو، امیر صاحب دې مولیانو پسې ته روانې وایه که نه او یا نه نه ګوره شیخ صاحب مبارکه شیخ عبدالمنان صاحب تاسو د الله ښه ساتي. زه په دې نه پوهېږم چې دا تقلید زما د حنفي لپاره ناروا شو او ستاسو د مقلد خیر څه خبره مشوره کوو که نه ګوره یو مذاکره کوو خو دا تقلید دي څه ښکرې ني چې لکۍ ني چې ورویلو شو خو همدا تقلید دي چې تاسو خبره کوئ دوی نه قرآن او حدیث ته رسي او ستاسو په قول باندې اعتبار کوي ستاسو قول مني د شیخ امین قول مني د شیخ عبدالعزیز صاحب قول مني ښه ده موږ لپاره ناجایز تاسو لپاره بس یو خبره هسې مې وکړه خبره مې دا کوله چې تاسو چې موږ تقلید دا تقلید څه ته وایي د یو سړي په دفاع کې راپاڅېدل د یو سړي د دې چې کومه خبره یې کړې ده زما یقین د شیخ صاحب ته ماته عالم او متقي سړي ښکاري چې ته په دې اړه کې وایې چې دا سړی په دې مسله کې غلط دی خو اوس څوک چې په جنجال کې هسې خبره کومه که نه چې دا سړی په دې مسله کې د اجماع خلاف دی خو زه څوک یم د اوس په جنجال کې راغلی یم زما خبره وورېږه نو خو تقلید دا وي کنه چې نه چا په غلطۍ باندې ورخلي او ته خلکو ته وایې چې نه دا غلط نه دی بلکې غلط دی صحیح وي اجبار هم وکړې په دې باندې مناظره هم کې په دې باندې خلک هم په دې باندې دعوت چلې داعي دا خو ډېر مشکلات په جوړېږي د فنار و نار خبره هغه به ګورو شیخ صاحب تعالی الله تعالی خوشحاله کړي زموږ د شیخ ابن تیمیه د علامه ابن تیمیه په جسمیت چې کوم اقوال راغلي دي په الحال دې کې مونږ بله مدعا کې جسمیت لیکل لوازم تجسیم ها د تجسیم څخه کوم اقوال د شیخ راغلي دي د هغې د لوازماتو د وجې نه هغه ډېر زیات داسې اقوال دي د شیخ په کلام کې د تجسیم چې هغه قرآن د سنت او د جمهور السلف د سلف الامت د صحابه او تابعینو خلاف دي مونږ به تاسو ته ثابتو چې د شیخ په کلام کې تجسیم دی او تاسو به نفي کوئ چې د شیخ په کلام کې تجسیم نشته بس لوازم ملزوم تجسیم دی که لازمي تجسیم سیبا دواړه به پکې را داخل کړو او که نه زما یو کمنټ خبره کوم او شیخ صاحب کمنټ خبره کوم بیا به مال دا وخت او زما به وخت لاشته قضا بیا ودرېږه دله ما ویل چې موضوع متعینه نه شوه ها لوازم د تجسیم خبره کوم خبره کوو تاسو دوی یو دوه منټه پرېږدئ زه وکړه ته وایه الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم شیخ صاحب مبارک زمونږ صاحب مبارک چې موږ ته کم ترغیبات راکړو چې مشر ناسي تاسو به څه نه وایي موږ هغسې الحمدلله د هغې د امر په ماتحت باندې څه وایو نو شیخ صاحب د خیر د هغې مشر د هغې هم خبرې وکړلې او مولانا صاحب غوسه کېږم نو زه وایم که نه مقصدي خبره کوم چې شیخ صاحب او صاحب مبارک دواړه باسو کې دا به انشاءالله مثمر به نتیجه به ښه ورکړي اوس کو زه وایم ګوره ما له خبره کړې او ته ما سره ډایرکټ جنګ کې دومره غوسه نو د کشرانو لانجه جوړېږي هسې خبره ښیم که نه جي نو شیخ صاحب هم پوهه دی په دې شي باندې ښه جوره مطالعه به لري زموږ صاحب مبارک هم په دې شي باندې پوهه دی چې مشران پاتې شي او په خپل منځ کې خبرو کې دا به مطلب او نفرت به مران شي ګوره چې موږ په کم سوچ مناظره شروع کړې نو په دې ضمن کې بعض داسې خبر راغلی چې لږ نفرت دې خور شو نو زه وایم شیخ صاحب مبارک نه جي نه موږ نه کوو کنځل خو شیخ صاحب تاسو یو التماس کوم صاحب مبارک او تاسو به خبره کوئ تاسو هم کله سکوت وکړو دې هم وکړو نو دا شی به منتج شي که دغه نه و نو بیا بعد ملګري به هم خفه یو موږ به هم زړه کې به خفګان راځي دې ځای کې موږ ستاسو مېلمانه یو چې تاسو صاحب سره خبرې وکړئ که کومه خبرې په ګورئ دا موږ لیکل کو په پاڼه باندې تاسو هم کوئ شیخ صاحب له ورکړئ نو صاحب ته به جواب وکړي اوس کو زه وایم او تاسو جی ماتوریدي جی جی نه متکلم جی شیخ صاحب یو وي نه جی شیخ صاحب نه به تپوس وکړو متکلم یو وي که دوی جی 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 شیخ صاحب یو شیخ صاحب نه جی ګوره ما ته وګوره که بیا ستاسو د خبرې نه وروسته د شیخ صاحب مطلب ښه وکړو یو څو خبرې به مې د خپل منځ کې بیا وکړو
دې چخکې دې د موږ طرفه باچا او جا او جو ناس کې یو باچا دی او جا او نور جی شیخ عبدالمنان صاحب زمونږ مشر دی څه سوې موږ بدلې دا کلاس کې په موږ یو باچا او ته کې باچا اما خبره بس تمامه شو شیخ دونه ما زو نشته بس مسلم دی بس